بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 14 سپارې شپږم درس دی او د رعد سوره چې 14 سوره ده، ولس تر 41 آیات تاسو کولی شئ شور سره کولی شئ چې وګورئ. حلیة مفهوم دی زیور، جفاء مفهوم دی چې بیکاره، ويدرؤون او دفع کوي هغوی، جنات عدن جنتون دی د تل اوسیدلو، جنتون دی د تل اوسیدلو. طوبى مفهوم دی ښه حال دی، وإلیه متاب او په لور د هغه بیرته ورتګ دی. قارعة مفهوم دی چې زړه ټکوونکی، یعنی عذاب، زړه ټکوونکی عذاب. اشق ډیر سخت دی. من واق مفهوم دی چې هیڅ ساتونکی. لا معقب لحکمه، لا معقب لحکمه مفهوم دی چې نشته هیڅ شاته غورځونکی لپاره د حکم د هغې. امید دی دا درس مو زده شوي. نور دوستانو سره هم شیر کړئ. الله عمل شي.